مونږ جایز ګڼله او دوی ناروا او بدعت ګڼله نن هغوی په نظر راځي دا ګواهان د چا په مخ کې دا لیکل شوي وو چرمین پرویز خان سید هدایت شاه ظاهر خان سفید احمد شاه او دا شان محترم خان سید اسماعیل شاه صاحب ایسیچو تانه پبی محترم سرتاج خان صاحب انچارج چوکي تاریوبا د دې د وړاندې دا لیکل شوي دي دا زموږ سره د دې لیکل موجود دي د پبو تانه باندې به مناظره وي دا د دې موږ سره لیکل چې کوم دی موجود دي دلته لیکي نوٹ مشران جرګه نے وعده کیا کہ مقام مناظرہ تانا پب بھی ہوگا اوشی په خبرو اوس کدی د غلو په شان په وسو په بل سره اجتماعات جوړي نو ترور به وي کنه به وي نن سره لیکل د پب دي تانی شوي دي 2 غنټې 3 غنټې مونږ کې لیکل الحمدلله زمون مناظرین په دې کې څوک دي مناظر اهل سنت والجماعت مولانا محمد حکیم مظهری صاحب زما په خوا کې تشریف فرما دی ښکاري زما سره بل مناظر اهل سنت والجماعت مولانا محمد آیاز صاحب موجود دی که موجود نه دی زمون سره په خوا کې مولانا محمد رحمان صاحب موجود دی که موجود نه دی خادم د علماء د دین غلام حضرت غلام لیکلی شوی دی هلکه موجود یم که موجود نه یم هسې د وجود نه غټ یم ړندو ته ښکارم که نه ښکارم الحمدلله دا هر میدان کې مونږ ښکاره شوي او دوی نه دي موجود شوي د دوی د خوا نه مونږ سره مناظرین چې لیکلی شوي دي هغه څوک دی ګوره हमारी तरफ से यानी सुन्नत वल जमात शाद तौहीद व सुन्नत आज़वी निकली थी हल्का तारुजबा की तरफ मुनाज़रीन शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा सदर शहीद साहब कारी अलैका पर नजर राजी कच्चा टपटी आवाज दी की शेख मौलाना अब्दुल वकील साहब पर नजर राजी वकील निश्ता शेख मौलाना मुफ्ती तौसीफ अहमद साहब पर नजर राजी शेख मौलाना शरीफ हुसैन साहब पर नजर राजी शेख मौलाना नूर हक साहब पर नजर राजी ومن بس کوو مونږ په دې تاڼه کې دلته شپې ورته کوو هلکه پوهېږې په خبره کې نه پوهېږې تاسو دا یې نه بعد الہ العالمین دی جناب ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب زمونږ یې قدر کړی ربي کریم دې نورم قدردان کې امین ووایي دی سنیان دي ښکلې عقیدې خاوندان دي الحمدلله په دغې باندې دوی دا اعلان کوم کوم چې سوچو سے مونږ ته نکل را کړي اوسو پاهي نه دی هغې نه به بل مبارک فوټوسټیټ یې کوي زرګونه تاسو ته به یې توضیح کوي مهر ښکاري که نه ښکاري په دې باندې نورې ورته دا لیکي पब्बी मुनाजरा 6/9/2012 जिला नौशेरा रिपोर्टर फकीर मोहम्मद खान बवक्त 9 बजे 6/9/2012 बवक्त 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक जरगा मशरान और जमी उलमाए किराम जो कि हमरा जिसके नाम है मौलाना मोहम्मद हकीम मजहरी मौलाना मोहम्मद अब्दुल हलीम नईमी अहमदुर्रहमान सैयद मोहम्मद अजीज अयाज अली शाह और फजीलतुश्शेख शेखुल कुरान वल हदीस वकील अहनाफ जनाब गुलाम हज़रत गुलाम साहब उर्फ़े आज़मी की और DSP और इसे जो बेटे थे मगर मुखालिफ वकील मौलाना मौलाना यार मोहम्मद अफरीदी तौसीफ अहमद वगैरह ने हाजिर नहीं हुए DSP और इसे ने मुनाजरे के फैसला अहले सुन्नत वल जमात के फरीक पर कर दिया कि उनने मुनाजरा जीत आखिर के आखिरी ऐलान इंशाअल्लाह दा फोटोस्टेट तासो बिया द जनाब गुल से मुबारक ना रसूल दोयमा खबरा तासो तजमुंगा द तरफ ना दारे द उलमाओना
چې الحمدلله مونږ اهل سنت مشایخ پیران امن پسند یو، مونږ شر پسند نه یو. ګورې د دې ځای نه مونږ تاسو ته نور اجازت دی، بس که لږه فاصله د جلوس په شکل باندې دی، پرامن اواز، شر پسندي به نه وي. او ایسچو سے وایي چې جلوس دې ختم شي، بس د هغې دا خبره مونږ منو. په دې ځای باندې هر څه ختمو، هر څوک به خپلو ځایونو ته پرامن ماحول سره 2 3 پنځه روان شئ، هېڅ چا سره په لاره کې نظام مه کوئ، بس باقي نارې مه لګوئ بس. او هر څوک په دې حقیقت باندې پوه شو مناظره چا وګټله؟ اهل سنت والجماعة. سنة والجماعة چا وګټله؟ اهل سنت والجماعة. اهل سنت والجماعة. الحمدلله ټول وایي الحمدلله. آخر کې جناب اسحاق خټک صاحب هغه به موږ خبرې چې موږ وکړي د هغه د خولې نه به هم تاسو اورئ په ریکارډ به راشي.